یو عمل پکې ځان سره واله غالبا کمې بشه د الله معاف کی اشرف علی تنوی رحمت الله لیکلی دي چې هر میاش روخي هر میاش کاغه د محرم دا که د سفر دا که د روز هر میاش روخي میاش کله وګوري او قران دی ویلي نو کینا او په دغه موقع باندې تبارک الذی سورۃ وایا تبارک الذی بیده الملک دا سورۃ وایا اشرف علی تنوی سے بھی ټول میاش په امن په سکون په خوشاله باندې تیری یو خود میاشت لیدو مشهور دعا ده اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله یو خدغه دعا ده او یو ور سره تبارک الذی وایا چې کله میاش وګوري نو تبارک الذی سورۃ وایا ټول میاش په خوشالو په امن په سکون باندې ده الله کلام کې لوی اثر ده تبارک الذی نبی علیہ السلام دیتا د قبر نه د عذاب نجات ورکول ولا صورت ویلې کم انسان هر شپه تبارک الذی وای هر شپه تبارک الذی وای او د کېدو نه مخکې وای دیبا د قبر د عذاب نه محفوظ وي الله کلام کې لوی اثر دی او سحر مانځه پسې سورۃ یاسین وای مازیګر چې کم دی کوم موقوی سورې نبا عما یتساءلون وای ما خام پسې سورۃ واقعه وای ما سوتن مانځه پسې تبارک الذی وای د دنیا عزتونه خوشاله بمی او د آخرت خوشاله بمی الله دامن توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعقيدة یا الله زمون گناهونه معاف کړي تمام امت گناهونه معاف کړي او څومره حاضرین ناس دي د دوی یا الله زمون د ټولو حاجتونو د خپل غیبی خزانو پوره کړي د ملک خدای د امن د سکون ژوندۍ ټولو مسلمانانو نصیب کړي یا الله د اختلافات د پریشانې د مصیبتونو دا ختم کړي خدای د خوشاله ژوندۍ ټولو مسلمانانو نصیب کړي څومره بیماران دي روحاني جسماني الله شفای کامله ورکړي د دستار بندو رضی دی علماء کرام لګیا دي او الحمدلله معشومان بچو ته دستار بندې کې او قاریان حافظان او دینی شعبې لګیا دي د دین کار کوي الله رب العزت د ټول دینی شعبو حفاظت کی د علماء د الله حفاظت کی او چې څومره دینی شعبې دعوت او تبلیغ د جهاد د خانقاهونه دي الله د ټول حفاظت او ترقی نصیب کی څومره علماء کرام دي څومره قران حدیث بیانې یا الله څومره واقعات د اسلاف او د بزرګانو یا الله موږ ټول ته د عمل توفیق راکړي د قران د حدیث مطابق زندگی نصیب کی دعا جانم خوش تک برحمتک یا ارحم الراحمین سنت کوي